راځو دا د چا خویندې دي چې نن د سرکونو په سر راوتلي دي، افغانستان کې جنډې اوچتې کړي او د منظور پښتون تصویر یې اخیستی دی او په بینر یې لګولی دی او اوچت کړي دي په افغانستان کې. زما یو سوال تاسې نه پیدا کېږي، زما خور خو واللهي که دا شانتي وکړي، قسم په خدای چې حلاله یې کم حلاله ورسېدلې. نعوذ بالله نعوذ بالله. منظور پښتون چې پیغمبر هم شي که نه پیغمبر، واللهي قسم چې زما خور دغه شانته سرک ته راووځي او دغه شانته د امریکې بی بي سي په خبرونو کې د امریکې په بی بي سي سکرین کې به زما د خور څیره راځي او زما خور به سره ټوپۍ په سر کړې وي او په سرک به راوتلې وي او چغې به وایي چې منظور پښتون زنده باد. خدای قسم ده چې حلاله یې کم حلاله. دا زما خپل غیرت دی، دا زما خپل غیرت دی. تاسو کې غیرت نشته ولې؟ تاسو پښتو پرېښوه، تاسو غیرت پرېښو. افغان خو افغان نوم خو د غیرت دی، افغان نوم خو واقعي چې د پښتون دی. پښتون اوس دغه غیرت کوي چې زنانه وې راوباسلې سرکونو په سر یو د پاکستاني تصویر په بینر باندې لګولی دی او شونډې سرې نیولې دي. تاسو وګورئ هغه مظاهرې وګورئ. ټول پښتون قوم ته زما دغه پیغام دی او د امریکې نیوز نه شیر کېږي، د امریکې سر نه شیر کېږي چې دا وګوره د افغانستان سیاست راوتلی دي د منظور پښتون د ازادۍ په باره کې. ولې غیرت څه شولو، پښتو څه شوله، دا هر څه به یو طرف ته وغورځوو. تاسې په خدای تعالی قسم وي چې اسلام نه راته ثابتولی شي چې را تاسو کوم کار کوئ دا بې حیایي کار نه دی، دا بې حیایي نه دی. دا د چا خویندې دي چې د عزتونه په انټرنیټ باندې لیلام واچول او شونډې سرې نیولې دي، سپېدې وهلې دي او سره ټوپۍ په سر نیولې ده اچولې ده او سرکونو په سر راوتلې دي او د دنیا ټي وي ګانه دنیا کیمرې ورته نیولې دي. او همدغه زنانه چې بیا وادونو ته ځي، وادونو کې څوک بیا موبایلونه ورته ونیسي او ویله ویډیو رانه کوي، تصویر رانه الي، بیا هغه وادونو ته هلکان نه ورپرېږدي، په دې نه ورپرېږدي وایي دا هلک به چېرته تصویر والي زمونږ زنانه وره. او نن چې ستاسو زنانه و ټیکرې په د حیات څادر، دا د حیا څادر دی، دا د حیا څادر دی، دا د عمر رضی الله تعالی عنه د بیبي شان دی ورسېدلی. دا د هغې شان دی، نن د هغه شان د امریکې په خبرونو کې لیلام کېږي او دا څادر یې غورځولی دی او یو ټوپۍ په سر کړی دی، شونډې سرې او سپېدی وهلی دی او ځان ته وایي چې زه د افغاني یوه خور یم او زه د افغاني یوه مور یم او راوتلی دی او په وادونو کې ویډیوګانې پې بندې دي، په وادونو کې تصویران پې بند دي په دې چې هلکان په کار د ویډیو یې ونه کړي. او نن دلته امریکایي راځي، کامره یې ورته غټه نیولې دی، امریکایي دپاره خو یې شونډې سرې کړې دي، امریکایي دپاره خو یې سپېدې وهلې دي، امریکایي دپاره خو یې ټیکری هم غورځولی دی او په سر یې ټوپۍ اچولې ده. چې ځه وښیه نن د بي بي سي خبرونو نه ما وښیه چې یو افغانه پیغله راوتلې